استاد نجیب منلی ټولې ژبې له اوازونو جوړې دي او اوازونه هم چې سره یو ځای سي څپې سي او بیا کلمې سي او بیا جملې سي، خو څپه په هر حال د ژبې یو ډېر بنیادي واحد دی. البته ویل کېږي چې په هره ژبه کې فرق کوي. ممکن هغه تعریف چې په پښتو کې د څپې کېږي ممکن په فرانسوي کې ونه سي، ممکن په چیني کې خو بیخي ونه سي. فکر کومه کې د څپې له هغه شروع کو، که څه هم هغه څوک چې په پښتو شاعري کوي هغه خصوصا د څپې له مفهوم سره یو قسم طبیعي آشنایی لري، خو بیا هم ډېر خلک به یې دغه څپه یا سیلاب یا هجا دا به ډېر نه پیژني. لکه څنګه چې تاسو ویل د سیلاب مفهوم د یوې ژبې نه بلې ژبې ته ډېر فرق کوي، نو په همدې خاطر د سیلاب تعریفول هم مشکل کار دی. خبره یا وینا په جملو تقسیمیږي، بیا جملې په کلمو تقسیمیږي، مګر کلمې هم د هغې نه په وړو واحدونو چې څپې ورته وایو په هغې تقسیمیږي، او څپې د هغې نه په وړو واحدونو چې غږونه یا فونیمونه ورته وایو په هغې تقسیمیږي. لکه څنګه چې تاسو ویل په چینایي کې، په فرانسوي کې، په پښتو کې، په انګلیسي کې د څپې جوړښت سره بیل دی. نو بنان باید تعریف یې څه بیل سره نو تعریف یې یو څه بیل دی په عام مفهوم نه، ځکه چې که چېرته موږ د څپې اجزا سره وڅېړو نو تقریبا په ټولو ژبو کې څپه درې برخې لري. یوه برخه یې د پیل برخه ده چې ضرب یا ګزار ورته ویل کېږي، یوه برخه یې تر ټولو لوړه برخه ده چې اوج ورته ویلی شو، او درېیمه برخه یې د پای برخه ده. په دغو درې برخو کې یوه یا دوه کېدای شي چې وجود ونه لري، یعنی هم ضرب کېدای شي چې وجود ونه لري، هم پای کېدای شي چې وجود ونه لري. یو مثال که ورکوي؟ اوس به مثالونو ته راشو. که موږ ووایو شپه، شپه یوه څپه ده، دلته د څپې پیل په شپ شین او پی باندې شوی دی، او د څپې اوج هغه غږ دی چې ویل کېږي. دا یو څپهیزه کلمه شوه چې یوه برخه یعنی پای په نشته. ستر پوره څپه ده، پیل ست سین او تی ده، اوج یې هغه غږ دی چې مونږ یې لیکو البته نه، مګر په ژبه کې شته، زورکی ورته وایو، او پای ر دا یوه کامله څپه شوه. ځینې څپې داسې هم شته چې پیل نه لري، لکه ان اوج شو، او ن په آخر کې، یا ار اوج شو، او ر په آخر کې پای شو. نو په دې څپه کې چې کوم شي ته اوج وایو د هغه خصوصیت دا ده چې هغه باید مساوت وي، باید غږني، هغه باید غږن واوسي. په پښتو کې حد اقل، په ځینو ژبو کې لکه په سانسکریت کې ځینې کانسوننټونه لکه ر شته دی چې هغه هم د مساوت ځای نیسي. په پښتو کې دغسې شی نشته. استاد منلی دا یو قسم تاسې د څپو ډولونه بیان کړل، خو بیا یې هم که څوک وایي چې څپه څه ده، نو څپه هغه څه دي، هغه غږ دی چې په یو وار له خولې نه راوځي، او په حقیقت کې د بیولوژیکي لحاظه څپه د پښتیو ترمنځ د عضلو د فعالیت نتیجه ده. تاسې ویل چې هغه غږ چې په یو ځل له خولې راوځي، زه وایم دا څپه ده، دا څپه ده. خو معمولا موږ په پښتو کې چې کله څپه توضیح کوو دا وایو چې که یو یا دوه یا درې ناغږن توري له یوه غږن توري سره یو ځای سي دا څپه ده. نو خو ناغږن توری بیخي لري نه. خبره په همدې کې ده چې ما ویل چې څپه یو پیل لري، یو اوج لري، یو پای لري. اوج په هر څپه کې ضرور دی، پیل او پای کېدای شي چې په څپه کې وجود ونه لري. نو په پښتو کې څپه یو یا دوه یا درې یا هیڅ ناغږن توري، یو غږن توری یا یو غږ، او په وروسته یو یا دوه ناغږن. یعنی منظور دا ده چې کله دغه تعریف کوو چې څپه له یوه غږن توري او له یوه یا دوه یا درو ناغږنو تورو جوړیږي، دا په حقیقت کې موږ د کاملې څپې د بشپړې څپې تصور لرو، خو څپه همیشه بشپړه نه وي. لکه تاسو چې وویل ځینو ته ممکن نیمګړې څپې ووایو، نیمګړې خو نه، خو د جوړښت په لحاظ باندې وړې څپې یا کوم بل نوم باید ورکو. دغسې همدغسې خبره ده چې البته پښتو کې د ناغږن او غږن مفهوم یو څه التباس رامنځته کوي. که چېرته داسې ووایو چې چوپ غږونه او وینده غږونه، دا به فکر کوم چې حقیقت ته نږدې وي. مثلا ب، پ، ت دا چوپ غږونه دي، په یوازې ځان نه تلفظ کېږي. ا، ای، او، ای
دا وینده غږونه دي چې یوازې هم تلفظ کېدلی شي، او یو دریم ډول غږونه دي چې هغه په پوزه کې ویل کېږي او هغې ته د غونې غږونه وایي چې هغه د دواړو ترمنځ یو موقف لري. میم و نون په پښتو کې که چیرې مونږ وغواړو چې یوه سندره زمزمه کو او په چوپه خوله زمزمه کو، نو دلته زمونږ د خولې نه غږ راوځي، مګر دغه غږ وینده غږ هم نه دی او طبعا چوپ غږ هم نه دی، ځکه چې یو څه زمونږ د خولې نه راوځي، زمونږ حنجره په دې کې فعالیت کوي. مثلا که زما سندرې نه زده دی خو بیا به هم یو ریسک واخلم، دغه تا ته شاید یو سندره در یاده کړي. په داسې حال کې چې زما د خولې نه وینده غږ وتلی دی او نه چوپ غږ وتلی دی، هغه یوازې په پوزه کې وتلی دی. نو هغه څه چې د غږ په واسطه د خولې نه وځي او په دغو دریو ارکانو کې شروع، پیل، ګزار دا یو برخه ده، اوج بله برخه ده او پای دریمه برخه ده. په دغو دریو برخو کې حد اقل اوج ولري یا د نورو دواړو د ترکیب نه یو څه ولري یا درې واړه ولري، دغې ته موږ یو څپه وایو. تاسې دا نیم غږن توري هم یاد کړل، میم و نون. که موږ غږن، ناغږن او نیم غږن وایو نو د نیم غږن ته هم یو نوم پیدا کو. خو هغه تاسو چې کوم نومونه ورته اخلئ چې چوپ توري او وینده توري، په هغه کې به د غنه حروفو ته څه وایو؟ نیم وینده توري کېدای شي ورته ووایو یا نیم چوپ توري کېدای شي ورته ووایو، دواړه سم راځي. ولې دا البته دا د څپو له موضوع یو څه بېله موضوع هم ده، تاسې ولې په دې بلې نومونې باندې تاکید کوئ؟ په هغه بله نومونه کې چې غږن ورته وایو څه مشکل ده او چې وینده ورته وایو څه ګټه ده پکې؟ دلته مونږ د پښتو د لیکلو سره ستونزه لرو. په پښتو کې یو لړ غږونه دي چې هغه لنډ غږونه دي او هغه نه لیکل کېږي، یعنې د هغې دپاره توری نشته. زمونږ لیکنه د عربي ژبې د لیکنې لاندې راغلې ده. په پښتو کې مونږ ویل چې بې ګزاره یا بې پیله څپې ممکنې دي، په عربي کې بې پیله څپې ناممکنې دي. نو په دې علت باندې په عربي کې کله چې مونږ وایو چې یوه کلمه په حمزه شروع کېږي، دغه حمزه هغه ضرب دی چې په پښتو کې مونږ هغه نه لرو. بیا کله چې په پښتو کې ځینې کلمې په غږ باندې شروع کېږي، یعنی د ګزار برخه نه لري، هلته د هغې د لیکلو دپاره مونږ یا یوه هی ور اضافه کوو لکه هر، یا یو الف ور اضافه کوو لکه اور. نو دا زمونږ د لیکلو طرز دی، مګر د کلمې په منځ کې لنډ غږونه نه لیکل کېږي. که چیرې مونږ غږن او ناغږن توري ووایو نو بیا ا ای او چې زمونږ په ژبه کې شته، خصوصا ا او او تر یو حده ای زمونږ په ژبه کې ډیر دي او لیکل کېږي نه، نو هلته بیا د توري اطلاق ورته نشو کولی. بهتره دا ده چې اواز ورته ووایو. نو که اواز ورته وایي بیا غږن اواز او ناغږن اواز بیا معنا نه لري، ځکه چې اواز هم غږ دی. نو ځکه زه وایم چې بهتره دا ده چې موږ ورته چوپ غږونه، وینده غږونه او نیم وینده غږونه ووایو. استاد مننه له دې توضیح. بیرته به راسو د څپې بحث ته. پښتو په مجموع کې څو ډوله څپې لري غیر له هغه تقسیمه چې تاسو وکړو چې هماغه تقسیم چې ما وکړو په هماغه اساس باندې به په مخ لاړ شو. په پښتو کې مونږ یا هیڅ چوپ غږ نه لرو د څپې په پیل کې، یا یو لرو یا دوه لرو یا درې لرو. نو په پښتو کې چوپ غږونه تر دریو پورې رسېدلی شي، او په پای کې چوپ غږونه یا نه یا یو یي، په ځینو شرایطو کې دوه یي چې هغې کې هم یو د غنې حرف راځي، یعنی نیم غږی پکې راځي. او کله چې دوه واقعي چوپ غږونه د پښتو په آخر کې راشي، خلک په طبیعي ډول باندې هلته یو بل غږ هم ور یو زیاتوي، یعنی یو بله څپه ایجادوي. مثال به یې واخلو، ا کامله څپه ده، نه په پیل کې چوپ غږ لري نه په پای کې. او کامله څپه ده، نه په پیل کې چوپ غږ لري نه په پای کې، مګر سا په پیل کې یو چوپ غږ لري. شپه دوه په پیل کې دوه چوپ غږونه لري. شخوند په پیل کې درې چوپ غږونه لري. چې دغسې مثالونه به بیا د شخوند غوندې ډېر کم وي که نه؟ ډېر کم دي. په پای کې ا یا شه، شپه په پای کې چوپ غږونه نه لري. سر په پای کې چوپ غږ لري، یو غږ لري. شخوند په پای کې دوه چوپ غږونه لري، مګر دلته یو د غنې غږ دی، یعنی نیم غږن دی، په پوزه کې راځي. نیم وینده دی. او که چیرې زمونږ په د کلمې په پای کې یا د څپې په پای کې دوه چوپ غږونه څنګ په څنګ راشي، لکه عشق، دا شق په پښتو کې ناممکن دی، نو زمونږ په پښتانه بیا هغې نه عشق جوړوي. د پېښور خواته د
د سبک کلمې تلفظ مشکل ده، ځکه چې د ب او کاف دواړه ساکن دي. نو ډېر خلک بیا وایي سبک یا سبک. بحث هم ویل ډېر جنجال لري ډېرو خلکو، ځکه موږ عملاً وایو بحث نه وایو. علت دا ده چې په پښتو کې په پای کې د دوو چوپو غږونو راتګ ناممکن دی. خو استاد منلی دلته اوس بیا یوه خبره بله ده، البته دا خو نو له ژبې سره ډېر تعلق نه لري، له کلتوري راکړو ورکړو له تعلیمي سویې سره هم تعلق لري. اوس یو څوک تعلیم یافته وي نو هغه ممکن بیا دغه شی چې دی پښتو څپو په اصلي جوړښت کې نسته، خو که دی پښتو ویونکی او تعلیم یافته وي بیا هماغه هم زده کوي، ورو ورو ژبې ته داخلوي، په شعر کې هم داخلوي. پښتو د څپو په برخه کې یو شی چې بل ډیر مهم دی، هغه د کلمو په جوړښت کې یوه څپه خج لرونکې څپه راځي. یعنی که د پښتو کلمې له یوې نه زیاتې څپې ولري، یوه څپه یې خج لري، یعنی په هغې باندې فشار زیات راځي. د فشار راتګ د کلمې معنا هم بدلولی شي. لکه که مونږ ووایو غوټه، فشار په وروستۍ څپه باندې راشي، دا یوه معنا لري، مګر که هم فشار په لومړۍ څپه راوړو غوټه بیا بیخي بله معنا ورکوي. نو دغه خج هم په پښتو کې د څپې د جوړښت یوه برخه ده چې ځینې څپې خج لرونکي دي او ځینې څپې بې خجه دي. یعنی د پښتو د څپو په بحث کې د خجنو او ناخجنو څپو ویشل هم او په دې باندې پوهېدل هم یو ضروري چاره ده. په دې باندې پوهېدل یو ضروري چاره ده او چاته داسې یو قانون نشو ویلی چې کومه څپه په پښتو کې خجنه ده، کومه بې خجه ده. په فارسي کې د کلمې وروستۍ څپه خجنه ده. پښتو کې دغسې قانون موږ نه لرو، په جرمني کې دغسې قانون نه لرو، په انګریزي کې نه لرو، په روسي کې نه لرو. دا هغه ژبې دي چې په هغوی کې مونږ د آزاد خج مفهوم مطرح کوو، یعنې چې د خج ځای معلومه نه وي.